تشو یو خدای وجری خدماتم نشی کړای کوشش کا اوس ورمانه مولا راغله تا شون دې ګرځي ته مې ورته چې تعلیم وکړه تعلیم پیاسې مې نه کړو هارونه دې له راشه ها بایجان دا چیرته ورک شوی بایجان ولا چې مرګریو سره لږ بهار وتلی وم ورا خوشای ما ګرځي وجری خدمات خو کوا کنه تعلیم خدا سم نه کړو اوس کله یو طرف ته کړه مرګریو سره خوشای ګرځي نه لږ غنم بکې یو ودنه ایسا مې ته چې تعلیم تعلیم دې نه کړو نن سبا وړ کې چې رښتې چې کنه تعلیم یافته خلکو لرګي دا څنګه پړو نه ورګي لکه تولا لرګي کوي څوک رښتې ته څه کوي څوک بایجان سره وره دوا کوي دې بل یو نشي کړای مزدوري او خوري کا وړ کې دې راځي چې مزدوري او خوري نه کوي څوک هم څه نه کوي څا درمه لور څه ځه چې دا له نشم ته مې بوله به کړای چالو سما او سودا دوا ځلې اجي تولاله زبر اغلن چې خو سرشتہ نه روګې نو څه وکم رحمت لورسم و دا رشتہ به رحمت رو رکی مړه بایجان والا چې دا رشتہ زه توله وکم رحمت لورسم رحمت پیر لکی السلام علیکم وعلیکم سلام خیر خیر جوړه تا کړای کینا څنګه په خاله وکړه اجي له کور مې تروسه کور دې اے تروسه جی خزا ورکیا کاوا په کېو او نو خبره کاوا بستای اجي سیب دخشي لاله رولن کنه چې مو ورور دغله زرشتہ کوم او دوا ځله اجي سیب راغلم پوښي او چارو ته چې د ډېر مرګره دی سنو ما یو اتولانو ما یو اجي سیب اتولانو ما اے اجي سیب ولا ویر کای ورور د تعلیم شته دی شي یار اجي سیب تعلیمي اخلاق شته دی ورون دې خپاکېګه ما ورون دې به رښتې د سوي چې پاغه به وي په ډابر اوس ویر کای ګوري نه بالکل اجي سیب تعلیم یې نشته ها ان پړه دی والله چې هغه خروغای نو د خیر کې چې اوس په مرګرای دی دیله چې څه طریقه به یو لاس شل زره روپۍ ته وو خو بس خدای د خیر کې ها دا څه شی دی چې ترې دی ها جزه اختر سره به زه وګړېږم فکر دی صحیح وا په بې پیسو خبره کینه یو شل زره روپۍ به غلا ویر کو ویر به کوي چې هیڅ خبره یا خو په تاسو ورکا ما به داسې ویا چې وشوا نه بالکل اجي خو تا ویر کی لا ټلیفون کا چې لیاره لا روزي چې امر ته ویروالو کار اجي سه اوس په ویر کم ګوري نن سبا چې ویر کوي ورنه والے غلا خو نه ور کوي ډبر لا وختونه نشته اوس ها ویر کوي لازم ویر ولا ویر کوي به ګور او ورته ویا چې خپل ځون پریش یې کا پوښ نور بیا دې مکور دی ورته چې دغلا سان تعلیم دی او دامر دی دا صحیح شو اجي سه غو بیا مو کور دی خو ور کوي لک سام ټیک شو اجي سه سب بیا زل ان شاء الله روشه نور یې ز پیژانه ما سه چې ټیک رنجا شمارو څه صحیح السلام علیکم دا ټلیفون چارو وکړه الا دخل لالا هلو لالا چیته لالا وجری سرایم دا سکورو کنه چې رښتیا خبره مې لکړې رحمت زوی له ځون ورسوه نه مړه لالا دا چې یو چیرته در لکړې دوی رښتیا خبره لګ مې پوی خو کا کنه پرې نه دا خبره او ځون خپل جوړ کو غسپینه کټن جوړم وغونداو خپو جشن جوړ کو ځون ورسوه زه پیغام شزیر درومه ولالا درته وای چې چشمې تو سره دی که چیرته دی پرې دا چشمې ځون ورسوه وای کنه زر څه تکړه شه زه لالا پیغام شزلم به مو ډیر اغلم په 15 منټه کې خو ډیر نو وخت کړو السلام علیکم وعلیکم سلام سره مشه خیر جوړه تا کړه جی سه خیر اویر کایرو نه غای روان دی جی سه 2 منټه کې به ورسیږي خیر ها صحیح شو وای بس خدای دار مون می چې پیدا شي مړه بس بیا ډېر ډېر پوښ به هې کنه هر شی ډېر وتی دی جار ها څنګه چا خیر دا جی سه به اپوزیشن خو د خجور کړای کا خیری حالا چې عجیب است به کې چانه مې خول یره وسه چانه ورا چپړې ساړو خلو کوي خو
والا چې عجیبه سپلي نه مې لوېدن د خپلې مې روپخو کړې خزا خلوی به خیر کې ټولو مړه صحیح. تر سازه غړې دلا یم بس ها. څو چې ورسو حاجي صاحب. ورسو هرڅو وزول د تکړه کې خان صحیح را چې شمې خو وکړم هله عجیبه دغه شی به مو وچم دا کراشه واسه دغه سړی چې شي مړه ډاډه پیغام شاته ای بس ورته وایو چې کرکټ هم لګوي صحیح وکنه ای اوس نه په گاډو گاډو سار شوې به ټول غنوله ضرور نشته بس غلې نوسوا کټم لګای الاول منور ولد یره دا چشم خو مې چور نظر خراب کړو څه خبره چې نظر دی او که شي دی ای کنه دا ګل الدین نر سره سره دکان یې کړی نظر یې مو کم او دا کا خیری مړه کور می شي کا خیری ای ډیرو غلا دې مړه به رحم ته داسې سټایل به ورته جوړ کم چې اله هاکر یون به کم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړیه خیر خوشولیه کینو حاجی صاحب خیر خیر سے تو سے خیو جوړیه الله خدای مال شاه څنګه خوشول روغلو بس دغه لا روغلو چې حاجی صاحب دا سړی ورور دی او بس سرتا یو دوا ځله خلو چې لا روغی بس مو ویل چې څه د لا رښتې پورا لا روغلی او بس چې تاسو ونه لاګې د بیر سازړی دا دوا ور مخکم روغلی خو دا چې تر روغلی بس الله به خیر کی ښا زه خوشول شي اویر کا خون چې لقاتل وای کنه حق ته دی بالکل وړکای به ګوره ا وړکای څه شو مو سره خو روغلی و دل دا و حاجي صاحب انډا کار ورته وړکای رو والا اے هارون भाई ها بھائی جان ډیر اغلم ورته کړه دا شاعرین خو بنی رین نه خلای دا خیر کی بس التا مرته ول چې دا چشمه ما چا واسه دل کېنا دلتا کېنا خو نه انجار کې سیدا کېنا سیدا نه یا جسه ورون نه نه روغ را مرتای خو بس اسه لګ واغه غوند دا چا پړې مې اول نه ورته ول چې دا ما په خو کاوه اجي چپلې مې وشلې ده صحیح نه چا پړای وشله دا خیر دا اے روغ را مرتای سه خساره غي خبر کوي ښا اوس پښ ضروري پکې می یو پیوان ویلا نر جوړیږي زرم کې شین کا کاټ شي ری دا چا پړې اور کیا تروشن کا ولوالولا چیو شربات شي روړه اجي لګه تورې چې بسکوټ نه مرتا ویا خانه ټوله څه ضرور دی کنه عزیز صاحب دا ور کا یا سره ګاډ واړدای پار خو به کې نه نه خ ټیک ټاک ته کا خیر دی لای خو غلای غیرتی ډیر دی لکه ولمنو خدمتګور ډیر دی تورې چې نازکه وویل وښوي فکر دی اے خ ټیک ټاک ته خو روغ را مرتای اجي ورته ویا چې کرکټ هم کی غلای شا نه ورکا نشانه ټیک ټاک دی خو کرکټ دا مطلب دی چې کنه شاب نه نور خو خپېږي دغه ورته من دا کور دی فکر دی او خلاصان تعلیم او خو ټیک ټاک دی جسے بازات تو سارو غلا یہ کانا بورا کا شخا زالا خوشول کا بس دا وو کو چې خدای رحم وکړي خدای خیر کړي خدای ترحم وکړي بس ومن خوشول دا و بود شیخا رامانه ډیر رامانه درشه دا باغارتا اجي زه خو ته په والو مړ کړم سړی شاکانه حاجي صاحب ها زه خو دوه ځلې دغه رښتیا لا راغلم پوه شوې خو چې دا تره مې لږه شکریا ادا کړې چې واپس به ویر شم ری دا تره ترونه پرېږده بس وګړې دونه تر سره یې تو څه کور دی نه تر خو ډیر ښه سړی و کنه صحیح ټول لین خو سیده کړی خای تر سره څه کور دی تر نه خو واسه ترونه چیرته دی خو حاجي صاحب دا تره مې لږه شکریا ادا کړو ګوره دا رښتیا مې څه نه کړو ویر به شم یو مې لړ کې لا راغلی کنه لالا مې ښیه لالا مې الله خطر الله تر خونم بی ورکانه سره څه کما کړ دی
اوس یا 100,000 روپیو ته مې په چل جوړ کړی و هغه انله خروپولې ترونه چېرته دي بې تعلیمه سړي له او لیواني سړي له مې ویړ کې ویله وکړله اوس یا 100,000 دی مې ورک شو چې ورک شو